د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت مسؤلین وایي د دې ولایت ویښو او زړورو پولیسو په تېره یوه اونۍ کې 19 کسان د جنایي جرمونو او نورو غیر قانوني کړنو په تور نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي. د دې ولایت د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر زیاتوي چې دغه کسان یې د وژنو، غلاو، قمار، اخلاقي فساد، د وسایطو او د خلکو د کورونو د غلا په جرمونو نیولي دي. په تېره یوه اونۍ کې مو د مزار شریف ښار په 12 حوزو کې 19 تنه په مختلفو جرمونو نیولي. له دې جملې څخه 6 تنه د غلا په تور چې د مزار شریف په ښار کې د موټرونو، موبایلونو او د نورو څیزونو غلاوې کولې، او 8 تنه د اخلاقي فساد په تور، او همدارنګه 15 تنه د قمار وهلو په تور نیول شوي. د نیول شوي مظنونینو قضایه تر کار لاندې دي، بعضې او بعضې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي. ورته مهال د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ ویانو وایي هیڅ کس او ډلې ته به اجازه ورنکړي چې شته امنیتي وضعیت خراب کړي. نوموړی زیاتوي هر هغه څوک چې غیر قانوني کړنې ترسره کوي د امنیتي ځواکونو له لوري نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي. د بلخ ولایت شریف ولسونو ته ډاډ ورکوو چې زموږ بیدار اسلامي پولیس د دوی د امنیت ساتنه کوي. ټول هغه کسان چې په بلخ ولایت مزار شریف ښار کې جرم و جنایت ترسره کوي د دغو مجرمینو په څېر به نیول کیږي او د قانون منګول ته به سپارل کیږي. د مسؤلینو پر وینا د نیول شویو کسانو دوسیې به تر بشپړېدو وروسته د دې ولایت عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې د جنایي جرمونو د کمېدو له امله د نفوسو د ارزونې نړیوال سازمان د ارزونې له مخې افغانستان له 4 مقام څخه 14 مقام ته شاتګ کړی دی.